چې کله انسان باندې سخت راشي نو دی بیا الله ته آوازونه کوي، او چې کله سخت کم شي نو بیا د الله خلاف بغاوت شروع کی او د دنیا په دې جون کې هغه ځان ورډوب کی دنیا وادي. بیا الله پرونی آیات درس کې وی چې دا خود دنیا ډیره لګا ده، جون د دنیا سامان د دنیا فایده د دنیا ډیره لګا ده، ما ته واپس ده. اوس دغه دنیا چې کومه لګا ده نو د دې الله رب العالمین دلته یو مثال بیانوي چې د انسان په دې دنیا کې دا جون څنګه دی، نو د هغې یو مثال الله بیانوي. او هغه مثال داسې چې الله وی جون د دنیا مثال پشان د اوبو دی، چې الله رب العالمین وی موږ د قوبه د نازل کو د اسمان نه، نو هغه اوبه ځمکې ته راشي، په ځمکه باندې هغه ګډې وډې شي او څه سیندونو ته لاړ شي او څه په دې پټو کې پاتې شي، نو په دغې اوبو سره زرغونې وشي. زرغونې لکه جوار غنم وغیره دا تاسو چې مونږ او زموږ سترګو ته کم وړاندې تېرېږي، چې دغه زرغونې وشي نو دا بیا د دغې نه څه خوراک انسانان کوي او څه ترې چارپایان کوي. لکه مثال په طور باندې ووایم غنم دي، نو غنم وشو وری بولی شو، غنم تا کور ته راوړل، بوس یې څاروله راوړل. او دغه پټي چې ته وینې نو دوی چې کله پرې باران وشي نو واغوندي په دې ځمکه دا زرغونې که ښکلې شي مزېداره، نو زخرفها ښایست بل ښکاره کي، وزینت او ښکاره شي ښکلې تا ته. او دا کم زمیندار کاکا چې دی یا دا د چا ځمکې دي دی دا ګمان کوي بلکې دا یقین کوي د دې دا کم چې مالک دی چې په دې باندې زه قادر یم، دا بار سوړمه زما به پې خوشحالي وي، زما به پې جون خشته کېږي او ما له به ګټې وټې کوي. ناګهانه الله وایي زمونږ حکم راشي، اتاها امرنا، ناګهانه زموږ حکم راشي. حکم څنګه راشي؟ دا کوم زرغونو ته چې ته خوشحالېږي الله پې بارانونه ډېر وکړي، الله پې سیلې راولي، الله پې ګلې راولي، الله پې نور آفت راولي، یا د شپې او یا د ورځې. نو وګرځئ هغه چې کومو زرغونو ته ته خوشحاله کېدې، نو موږ یې وګرځو په شان د کټ کړې شوي چې کټې کو ختمې کو. او دی وګوري ته وایي چې پرون خود دی وګوري نو وایي چې پرون خو دلته اسم نو چې وله راشي، دا څومره زرغونې وي. الله وایي ناګهانه پې زموږ حکم راشي، دی بیا دا ګمان کوي چې پرون خو دلته اسم نو د اوسېدل، لکه چې اسم نشته. الله وایي دقه شان زه په تفصیل سره تاسو ته خپل احکامات بیان. دا خو تاسو ته ما د دې نن آیت خلاصه وي، مقصد یې اوس وګورئ. مقصد الله وایي جون د دنیا په مثال د اوبو دی. اوبه د انسان ضرورت دی، انسان ضرورت دی، او دې ته خپل ضرورت کو د دې انسان دی کو د دې پټي دی یو مقدار پورې دی، یو مقدار. لکه بالفرض و تقدیر داسې به ویم زموږ د خپلو انسانانو 4 ګیلاسه اوبه څښلي شو، 15 ښکلي شو، او چې ته دغه اوبه یو سړي ته دغه کې یو ډرم پې وڅښې نو خو بس چا ناست دی که بیا اورېدو د اورېدو هم دي او هغه اوبه له نقصان هم ورکړي. یا دا پټي دی، پټي دی د دې پټو د اوبو خپل مقدار دی، هغې مقدار کې به د اوبه ورکوي. او که د هغې مقدار نه اوبه زیاتې شي نو بیا فایده نه وي، نقصان وي، بیا د هغې فایده نه وي، د هغې اوبو بیا نقصان وي. ولې تاسو اوس په دې موجوده دور کې نه ګورئ څومره بارانونه وشو، غنم یې مړله خراب کړل، او چې کوم د هغې وخت
زرغونه ولکه مثال استابري اوبو خرابه کړه ولې اوبه پې زیاتې شوې الله وی جون د دنیا په شان د اوبو دي لږه فایده تې واله اصل ستا د جون هغه تېرېدل هغه آخرت دی د دې اوبو نه لږه فایده واله جون د دنیا نه بس د دې مطابق چې ستا څومره ضرورتونه هغه پوره کړه او که ته پکې ځان ورګډ کړې او دغه کې غرقی دي تباکۍ دي ګورې یا ته دا اوبه بل مثال به راته وویم زما ستا ضرورت دی او لګیا یو اوبه لکه یو ښکلې مزېداره سیند روان دی نالۍ روانه ده ډب روان دی ته دې یو ګیلاس اوبه رالې او که نه ته وایې چې زه به په دې لپو لپو رالمه نو نه په دې لپو کې څه راشي او همدقه شان به روانې جون د دنیا دقه شان دی بس چې څومره ته دې ضرورت دی الله وایي دا واله او دا مه کوه چې بس بیا واپسې نښتې نو یو اوبو مثال الله زکات کړ بیا الله رب العالمین وایي ته لګیا یې جون د دنیا د شروع شو خشته مزیدار زندگی دی دا به کومو دا به کومو دا به کومو خوشحالي وي ناګهانه الله وایي په دغه خوشحالو کې پروت دی چې دا به کومو خوشحالېږي یا د شپې او یا د ورځې راباندې مرګ راشي بس خبره ختمه ته به نه وایې چې پرون دا و ته به نه وایې چې پرون دا و ولې داسې موږ په دې خپلو زندګیو څومره خلک ولاړل پر پته نه لګي هیرم شي ته به نه چې پرون دلته موږ سره په دې جومات کې ناسو په دې ځای کې ناسو په دې حجرو کې ناسو هر سلام کلم تغنه بالامس ته به وایې چې اډو پرون اډو دوی اډو وونه داسې دغه ختم شي نو الله رب العالمین دلته د لومبي آیات کې دا مثال بیانوي دویم آیات کې الله وایي مکه لار شئ زه تاسو رابلم دارالسلام ته دارالسلام څه ته وایي هغه راته هلته وایي او چې ته دې دارالسلام ته راځې د دې دپاره کوشش کوې نو الله وایي زه به ته هدایت هم کوم یا به دې زه روانوم خو چې ته کوشش کوې او چې ته کور پروت یې تا ته احکامات الهیه څه ښکاري نه نو الله بیا ګوره هدایت هم نه کوم دقه شان به دې غرقوم بیا چې څوک دارالسلام ته لاړل د هغه دپاره څه دي الله هغه آیات کې الله بیان کړي دي او چې کوم دقې دارالسلام ته لا نړل او د دنیا په دې دغه کې ورډوبو د هغوی دپاره څه دي نو الله هلته بیان کړي دغه هلته وایي انما مثل الحیات الدنیا انما بشکا مثل الحیات الدنیا مثال د ژوند د دنیا کما ان پشان د اوبو دی انزلناه چې موږ نازلویې من السماء د اسمان نه نو فاختلقا ګډوډي وشي به پاغې باندې نبات الارض زرغونې د ځمکې یو بل کې دا غنم دا جوار دا ګني یو بل کې ورننوځي د ګډوالي د وجې کنه نو د دقنا من بعد دقنا یأکل الناس خوري انسانانم والانعام څاروین پې خوري حتی تر دې پورې اذا اخذت الارض چې واغوندي ځمکه زخرفها ښایست خپله وزینت او نورم خشته شي وظن او دی یقینو کی اهلها د دې چې کوم مالک دی انهم قادرون علیها چې زه په دې قدرت لرونکي ما بس اوس دا زما د پیدې دپاره برابر دي نو اتاها ناګهانه راشي امرنا زمونږ حکم زمونږ عذاب زمونږ فیصله لیلن د شپې او نهارن یا د ورځې فجعلناها نو وګرځئ دقه دا ستا دا ښایست والا څیزونه حصیدن کټ کړې شوي کأن لم تغن بالامس لکه چې نو اوسېدلې دقلته هېڅوک هم پرونه هلکه څه شو هغه پروني خلک چې لوی لوی ارزوګانې وي هغه لوی لوی خبرې هغه خلک څه شو زموږ په دې چارسده کې زموږ مدرسه کې یو استاد و هغه وی یو کس پر راله داسې مجذوب شان راغی مجذوب دی ته وایي چې په ظاهر هغه داسې د قمقلتوب خبرې کوي او په حقیقت کې هغې کې ډېر لوی سبق پروت دی دا مولوي صاحب به وایي زموږ استاد و ډېر ښه اوس هم جم دی یو سړی به راته چې سر راځه ماله زه تا د دروغجنو کلي ته بوځم لږ وایي جوړ علي آباد یې ورته یاد وایي زه تا د دروغجنو کلي ته بوځم
هغه وته لکه دروغجن وي تر ځکه نو بس هغه مولوي صاحب ما باسي دغه که چېرې دروغجن کلي کم ځای دی وی خیر یو ځل یې تنګ کړم ما ته چې هغه دروغجنو کلي ته دی بولم ما ته چې راځه چې ځو نو دارالعلوم اسلامي نه چې راووتو نو د پړانګو دا مقبره ډېره لویه ده ډېره لویه وایي د مقبرې دې منځ ته یې راوستم چې دا د دروغجنو هغه کلي دی که نه وایي ما ورته چې څنګه وایي چې د دوی څومره لویې ارزوګانې وي د دوی څومره لوی لوی خواهشات وو د دوی څومره لوی لوی سکیمونه او سازشونه ټول یې دروغ وي دا نن پس په دې قبرونو کې پراته دي فجعلناها حصیدا کړي شوي دي نه د ډوکو پته لګي او نه د غوښو پته لګي نه د ډوکو پته لګي او نه د غوښو پته لګي نه دا دروغجن نه رښتینی خدای دی چې خپل مقصد کې ورسېږي دا دروغجنه کړي فجعلناها موږ وګرځو د ده دا وجود حصیدا کړي شوي کأن لم تغن بالامس لکه چې دې اډونه پرونه چې دې برو ته وګورئ که نه ته به نه وایې چې هلکه دلته دبدبې والا خلک څه شو هغه لوی لوی اوازونو والا هغه لوی لوی ارزوګانو والا هغه لوی لوی خبرو والا چې زه به دا چل کوم او زه به دا چل کوم څه شو دا ډوکو پته یې نه لګي الله وایي دقه د ژوند مثال دی نو کذالک هم دقرنګي نفصل الآیات تفصیل سره بار بار بیانو منګه خپل احکامات خدا چا د پاره چې د چا په سر کې مازغه وي لقوم داغه قوم د پاره یتفکرون چې فکر کوي سوچ کوي والله الله تعالی يدعو بل تاسو الى دار السلام کور د سلامتی ته چې جنت ته یله کراشا کلمه وایا ځان په مسلمانتوب ایمانتوب کې راولات بیا د ایمان او د اسلام چې څه تقاضي دي هغه پوره کا منځ دی او دستې روژه ده حج دی زکات دی حلال دی والا حرام نه ځانو ساته جایز والا ناجایز نه ځانو ساته دا الله موږ ته وایي نه ده والله يدعو چې بلی تاسو د دقی اعمال په برکت الی دار السلام کور د سلامتی ته کور د سلامتی څه شي دی جنت دی جنت کور د سلامتی دی کنه الته اصل سلامتی ده اصل سلامتی هغه په جنت کې ده دلته ټول غمونه دي دردونه دي بیماری دي مشکلات دي پریشانې دي جنت کې دا شي نشته الله وزم هغه د سلامتی چې اصل کور دی هغې ته بلم او چې څوک د دقې سلامتی کور ته کوشش کوي نو ویهدي او هدایت کوي من یشاء هغه چاته الی صراط مستقیم چې موږ وغواړو صراط مستقیم ته چې څوک انابت الی الله کوي راپاسي چاو د خپل رب ته نو الله وي زه ورسره بیا خپله مرګتیا شاملوم خو ته لږ راپاسه دقیس دار السلام ته چې لاړل نو څه به وي د دوی دپاره للذین دای کسانو دپاره احسنو چې ښکلې عمل یې وکړو د شریعت مطابق الحسنا ښکلې بدله ده چې هغه جنت دی هغه نعمتونه دي هغه د الله رب العالمین رحمتونه او فضلونه دي وزیادتن او نور زیاد فضل دی نور زیاد فضل نه سمرات بعضی د تفسیر علماء وی نور زیاد فضل نه دادي چې تا عمل وکړه ښکلې نو بدله ده خو الله وی هغه ښکلې بدله به دا وي چې یو مونځ یې وکړو یو مونځ به راله په لس بدلو یو مونځ به راله په اویو بدلو ما بعض علماء دا خو دلته نه دلته به موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم معنا راوالو چې هغه کمه کړې ده للذین دای کسانو دپاره احسنو چې ښکلې عمل یې کړی دی الحسنا ښکلې بدله د جنت ته وزیادتن رسول الله مبارک وی وزیادتن دلته مراد دیدار الهي دی دا الله دیدار دی الله دې زموږ استاد نصیب دیدار الهي دی ولا يرحقوا او نبخور کیږي وجوههم د دوی په دې مخونو باندې قطر رسوایی ولا ذلت او نه ذلت او رمخ به روخانه
وجوه یومئذ مسفره ضاحکة مستبشره، خپل مزیدار تر و تازه او خوشاله. یاره مله دا تاسو ګورئ نه چې د سړي په دنیا کې لږه خوشحالي میلو شي، د زوی واده دی یا د بچي خوشحالي میلو شي یا ورته څه نور زیری څومره ښکلی مخ یي، څومره ښکلی مخ نه هغه خندا هغه دغه ځي دقه شان به وي، دا خو هېڅ هم نه دی، ابه ډېر خشته وي. یوم تبید وجوه وتسود وجوه، ځینې مخونه به روښانه وي، الله وایي دقه مخونه دی الله زموږ نصیب کړي. نو ولا يرحق او نه به خوره کېږي وجوههم د دوی په مخونو باندې قطر رسوایي ولا ذلت او نه ذلت. دا څوک دي؟ اولئک اصحاب الجنه، دا خاوندان د جنت دي، هم فیها خالدون، همیشه همیشه به په دې جنت کې وي. اللهم اجعلنا منهم. والذین او د دې په مقابله کې کسبوا السیئات، چې بد عملی کړی دي، ګناهونه کړی دي، نافرمانه کړی دي، بغاوت د الله کړی دی، احکامات الهیه نه دي منلې، جزاء بدلا سیئاتنا، د دې بد عمل به وي بمثلها. اوهو د الله رحم ته وګوره، خو په مثال د هغې ګناه ګوره، هلته خو یو عمل په څو دی نیکه، یو په لس دی، یو په سل دی، یو په 900 دی، او دلته به ګناه یو په یو وي. دا د الله رحم دی. وترحقهم ذله او خوره به وي د دوی په مخونو باندې ذلت رسوایي. وجوه یومئذ مسودة ووجوه یومئذ علیها غبره، دو بوالی وی، ترحقها قطره، تک تور بوی. الله اکبر. دلته الله وی وترحقهم ذله، خربوی د دوی په مخونو باندې ذلت، ما لهما، او په مصیبت کې به پراته وي، په عذابونو کې پراته وي. نو یاره دلته خو چې 50 تکلیف راشي، څوک سپارش وکړي، څوک منډه چالو وي، څوک تړله وي، څوک لګیا شي سپارش وکړي، نه نه نه، قیامت کې بسوي. ما لهم نبوي دي لپاره من الله، د الله نه بچ کېدو والا، من عاصم، څوک بچ کوونکی چې د الله نه بچ کړي، نه نه نه، څوک هم نه. کأنما دوی و پشان وي اغشیت، پټ کړی شوي به وي وجوههم د دوی مخونه، قطعا پټوټه، من اللیل د شپې، مظلمه توره، یعنی چې څنګه دا توره شپه ده، وګورئ د اسمان ته دقه شان تکه توره ټوټه به د دوی په دې مخ، یعنې مخ به تک توري، مطلب دا دی تک تور چې د سره ښکاري نه. اولئک اصحاب النار، دا څوک دي؟ دا خاوندان د اور دي، هم فیها خالدون، همیشه همیشه په دې اور کې پراته وي. اللهم لا تجعلنا منهم، خدای موږ پکې مه راولې. صدق الله مولانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.